ویختان میں هم ګډوډ پراته یو یو بد حال وی څوک به دا فکر کوي چې دا په عصبي تکلیف باندې اخته ده. بعضې وخت کې زنانه یوه ګیله کوي که نه موږ ته دا ولې پابندي ده. رسول الله مبارک فرمایي وکل عین زانیه او کومه سترګه چې داسې زنانه ته ګوري د شهوت په نظر باندې نو هغه هم ګوره زناکار دی. کله چې یو سترګه نامحرمې زنانه ته ګوري نو دغه سترګې زناکاره دي او کومه زنانه چې عطر د دې دپاره پورې کړي چې نورو ته یې بوی ورځي نو دا داسې ده یعنې زناکاره ده.